ولې ماشومان په خوب کې خاندي؟ ستاسو په اند آیا د هغه ماشوم له لیدلو نه چې د خوب پر مهال خاندي په نړۍ کې بل ښکلی او اغیزناک احساس شته؟ ستاسو ځواب به هرومرو نه وي. د نړۍ تر ټولو ښکلی او اغیزناک احساس د هغه ماشوم ننداره ده چې د خوب پر مهال خاندي. له همدې امله د نوي زیږیدلي ماشوم خندا ته د پرښتې خندا وایي. د نوي زیږیدلي ماشوم د خندا لیدل د هر مور او پلار یوه لویه هیله وي او د دې لپاره چې د خپل ماشوم خندا وویني په میاشتو میاشتو په تمه کیږي او زړونه یې غواړي چې ژر تر ژره د خپل ماشوم خندا وویني او د نړۍ تر ټولو ښکلی احساس حس کړي. خو کیدای شي پام مو شوی وي چې یو شمېر ماشومان ډیری وخت د خوب پر مهال خاندي. اوس دلته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا ماشومان خوب ویني؟ آیا ماشوم د خوب پر مهال د مور په خېټه کې خپل تیر وختونه ویني او تیرې پیښې یې خندوي؟ نو که غواړئ چې د پورتنیو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ همدا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. لومړی، ماشوم د مور په خېټه کې هم خاندي. آیا په دې پوهیدئ چې ماشوم د خپلې مور په خېټه کې هم خاندي؟ هو، دا رښتیا ده. ماشومان ان له زیږون نه وړاندې هم د خپلې مور په خېټه کې خاندي. هغه میندې او پلرونه چې نیکمرغه وي کولی شي د الټراساونډ د معاینې پر مهال د خپل ماشوم خندا وویني. څېړنې ښایي چې ماشومان د مور په خېټه کې په منځنۍ کچه هر ځل 3.21 ثانیې خاندي. نن ورځ د ټکنالوژۍ له برکته کولی شو چې د مور په خېټه کې ماشوم ووینو او په دې هم پوهیدلی شو چې ماشوم له زیږون نه مخکې کوم کارونه کوي او د مور په خېټه کې کوم حرکتونه ترسره کوي. څېړنې ښایي چې ماشومان له الکاخ نه 26 اونۍ وروسته کولی شي وخاندي، سترګې ورپوي او ان وژاړي. دغه حرکتونه د ماشوم په اختیار کې نه وي او په غیر اختیاري ډول د دې لپاره چې ماشوم نړۍ ته د راتګ لپاره چمتو شي ترسره کیږي. دویم، د ماشوم لومړنۍ خنداوې غیر اختیاري وي. لکه څنګه مو چې مخکې وویل د مور په خېټه کې د ماشوم حرکتونه د ماشوم په اختیار کې نه وي. کله چې ماشوم د مور په خېټه کې خاندي دا په دې معنا ده چې ماشوم روغ رمټ دی او د مور په خېټه کې آرام وي. کله چې د مور په خېټه کې ماشوم د آرامتیا احساس وکړي او خپل بدن ته حرکت ورکړي او یا د مور په خېټه کې لغتې ووهي نو د ماشوم پر شونډو خندا خورېږي او د خپل لاس ګوته څټي. نو باید د دې یادونه وکړو چې تر زیږون وروسته د خوب پر مهال د ماشوم خندا اختیاري بڼه نه لري او د آرامتیا او سلامتیا له مخې خاندي. دریم، د ماشوم د خندېدلو لپاره تر ټولو غوره وخت. نوی زیږیدلی ماشوم 2 ډوله خوب کوي. یو ډول خوب ته یې فعاله خوب او بیا بل ډول ته یې ژور خوب ویل کیږي. فعاله خوب یا REM د سترګو له چټکو حرکتونو نه پیژندل کیږي او د ماغزو د چټکو کړنو له امله رامنځته کیږي. د خوب دغه ډول له خوب نه کابو شپېته نه تر 90 دقیقو وروسته رامنځته کیږي او وروسته بیا د وخت او ساعت په تېرېدو سره دا ډول خوب په ژور خوب بدلیږي. په دې باید پوه شو چې ماشوم د فعال خوب پر مهال خاندي، غونجیږي، پښې غځوي او داسې نور غیر ارادي حرکتونه ترسره کوي. څلورم، ماشوم د عکس العمل د ښکاره کولو لپاره خاندي. موږ ټول په دې پوهیږو چې ماشوم خبرې نشي کولای، نو ماشومان د خندا او ژړا په واسطه له خپلو شاوخوا خلکو سره په ځانګړي ډول له خپل مور او پلار سره اړیکه ټینګوي او ډیری وخت ماشوم تر زیږون وروسته په لومړیو میاشتو کې د خندا او ژړا په واسطه
له نورو سره د اړیکې د ټینګولو لپاره کار اخلي، خو باید په دې باور ولرئ چې څېړنو ښودلې ده چې تر زیږون وروسته په لومړیو اونیو کې هم ماشوم یو ټولنیز موجود وي او کولی شي چې له خپلو شاوخوا خلکو سره اړیکه ټینګه کړي. نو له همدې امله کله چې ماشوم خاندي، مور او پلار یا ماشوم ته نور نږدې کسان په دې پوهیږي چې ماشوم آرامه، پاک او موړ دی او د هوساینې احساس کوي. او کله مور، پلار او یا د کورنۍ کوم بل غړی ماشوم نازوي، هغه خاندي. خو برعکس کله چې ماشوم نه پاکه، نه آرامه او وږی وي نو ژاړي، او په دې وخت کې باید ژر تر ژره د ماشوم ستونزو ته رسیدنه وشي. هیر مو نه شي چې د مور د شیدو ښه خوند، ځینې ښه غږونه او ان ښه بویونه د ماشوم د خندا لامل کیدلی شي. 5. ماشوم خوب نه ویني خو حافظه لري. کله چې موږ ماشوم وینو چې د خوب پر مهال خاندي، دا په دې معنا نه ده چې هغه به خوب ویني. د ماشوم خوب لیدل ناشونې ده، ځکه چې د ماشوم حافظه تشه وي او تشه حافظه بیا خوب نشي جوړولی. د دې ترڅنګ ماشوم له خپل ژوند نه هیڅ ډول تجربه نه لري او د دې وړتیا نه لري چې پر خپل ذهن کې انځورونه جوړ کړي. او د ماشوم مغزه د ودې په حال کې وي. تر زیږون وروسته په لومړیو میاشتو کې د ماشوم خوب ډیر اړین وي او د ماشوم د مغزو، حافظې او د بدن د نورو غړو د ودې او پیاوړتیا لامل کیږي. د ویډیو په پای کې باید یادونه وکړم چې که څه هم د ماشوم د حافظې، مغزه او د بدن د نورو غړو وده د مور له رحم نه پیلیږي، خو تر زیږون وروسته د وخت په تېرېدو سره بشپړیږي. هغه ماشومان چې تر زیږون وروسته په لومړیو اونیو کې ډیر خوب کوي، حافظه یې دومره پیاوړې وي چې کولی شي د خپلې مور او پلار غږ وپیژني.